کهنه شربان ته وی مالداري خزینه کیږي کوم چې په ډیرو لو پیسو باندې په خار کې خوشي کور واخلي دا غي د اراده وي چې په دې زوړ کور کې بوتل کولا بخما دا چې څنګه کور تراشي نو دغه کور گاونډي خزه ورته ورونه به یو خبردار کی وی دا کور سپیره دی دلته کې اوسېدل ټیک نه دی دې خبرې پورې دوه سره دا غیرنګ په ځلې دوشي چې ما خو له افتتاح هم نه د کلیو مسلې بیا را شروع شوې خو دا په دې خبره باندې ځان لزړه کی وی دا خبره دې ما ته قصد وکړي د دې ما ته قار کیږي دا خبره هغه د ځان نه کولې بل چې دا خزه د دې علاقې ډاکې پاتې شي او د دې کور واقع ټول عمر اورېدلې وي د شپې په وخت کې دا په کور کې کار کوي لګي چې ناڅاپه دا چا په کارو باندې پوه شي او دا خبره په دې باندې پکې پواړي چې مګه دا خو چې څنګه دا په کور کې ګیر چا په نظر باچي نو څوک مخه ته تیر شو په ور باندې بار توزي دا دومره یریږي چې موبایل رو باس یو پولیس ترنګ ملو کی پولیس د مخ سره ځان ورسي او د پولیس مشر د دې د سوالونو په وخت کې بار خو دی خو ګوري داسې لګي کچري پس ګرځي هغه په خپل ملګری باندې د دغه ټول کور تلاشي واخلي خو داسې یو څه ورته هم ملو نشي چې دوی په شک پیدا شوی دا ورته هم بوره خبره نشي کولای ول چې دې صرف سوري لیدلو د پولیس والاتو په وخت کې دې تسلی ورکي به ته بیغه مشه په دې علاقې کې به مونږ شروع کو او ستا حفاظت زمونږ ذمہواری ده خو دې باقي داغه پزړه کې داس یې راچولې وا چې داغه زړه مطمئن کېده نه هغه د بیک اپ نه والے باندې خپل دغه ټول کور کې کیمرو لګي او ورسره خاص قسمه حفاظتي علیهم چې پس سره دې تسنه اساس کو نه ملوش د مازیګر په وخت کې دې یو سړی ورو ډبای د کم نوم چې مار کې او دغه ټکه د کمرې د نیولو د پاره راغلی هغه سیده پسې د خپل کمرې ته لاړ شو د خپل سامان په خودو کې لګیا شي چې په دې کې د هوټل ور بیا ډبيږي په ګلابونو سره یو سړی په ير کې رانه نوزي او په حیرانتیا سره هم خپل نوم مارک وای په لار کې را روانو ما او غلو لوټ کړم ټول سامان او پیسې هر سیرانه باغستل دغه پرې دو سره دا سختو یریږي یو څو منټه مخکې خو یو مارک راغلی دی دا بل څوک دی دا ترنه پوسونه شروع کی چې په دې کې ورنه مارک په غوسه کې رانه نوزي او دا څه خبره شروع کی چې د خزې په یقین نه کیږي چې دا هغه سړی دی او کنه هلا ول دې مارک تړي او بیا د هوټل مالک دې پوهیږي نو چې خیر دې غواړي سا دا ټول منظر د دې هغه گاونډي ګوري چې د مغسري د دې باقي خبر پولیس لور کی د پولیس پر رسیدو سره مارک حیرانه پاتې شو فیصلو کی وکړه ضرورت راغی نو دوی به هم وجنما چې خزې د ډسکورو نه منی کی وزه کوشش کوما چې واپس یې کما سټاټس ته ضرورت ناراضي په دې سره مارک لیول سوچ کی او بیا د ورتلو نه مخ کې دمکی ورلور کی وکړه چالاکی دوکړه نو دوی سره با ترانه هم نه بچ کېږي خزه ځان سم را سم کی او پولیس والا تبر کولو کی وسر ستاسو نه بس غلطی شي دلته کې هر څه ټیک ټاک دي چې پولیس والا ورته د تړلو خبرو کی موږ ته خدا سي اطلاع ملو شي چې ته چا تړلې چې دې پورې دو سره د خزه ورته مازغه خراب شي وې د څه تړل کله چې ما په لابل ځل شکایت درج کوم تاسو هر څه پک پواړل او اوس صرف د گاونډیانو پرنګ باندې راغلي تاسو ته خو یا دا کور غیر محفوظ ښکاری او یا درته ز کمزوري ښکارما په دې سره پولیس ملامت شي د ملامت په خندا کې د غزین روان شي په دنه وتلو سره د دې کمرې وازونو شروع کی بل چې دې کور ته نور کسان را نه وتلی او ته هني ته ورکوس شوی دا خو د ګرځېدو په आवाज سره مارک ور پسې پټ راشي او د خزې در غورځورو نه پس د خون په بهلو شروع واچي چې خزې د دې موقع نه فائدہ واخلي او مارک په دس باندې در غورځورو نه پس په چاړه باندې راقابو کی هغه په خپل منځ کې خبرې شروع کی چې دا غوي دا خبرې د هوټل مالک ابوري هغه د هیرو په باره کې خبره کوي چې دا پوښي چې دا ټول زما په کور کې د هیرو د معلوماتو د پاره راغلي دي هغه خزو خاون په مارک باندې تشدد شروع کی دغه دوانه دومره ظالمانی چې داغه په درد کې ورته خوشحالي ملاويږي دا فیصله وکي چې هڅه کینا منو د وجه پټ د هوا دوسری په مدد سره په کچن کې ور داخله شي او هلته کې یو حفاظتي کلونه را باخلي چې د ریموټ په ذریعہ سره د غوي خواله وروليو په خاون ورلا د پېټرول د چوي نه پس اور ورته کی چې هغه په دې حالت کې په دو سره خزې چغه شروع کی چې مارک په دس باندې خاموشه کی مارک په سخت تکلیف کې او په ډیر مشکل باندې را پاس هغه دې تبای وي زما پلار یو فوجي چې نو مې بیلو هغه په یو خفیه میشن په افریقې ته تلو چې دا غزینه د ځان سری قیمتي هری هم را ولوي او په دې کور کې پټ کړی خو په بدقسمتۍ سره هغه مور سره په وی دماکي کې مړ شو او زه داغه د معلومولو د پاره دلته کې راغلی ما او دا کم کس چې ما پس راغی او خپل نوم مارک ظاهر کو دا پاسل کې د خفیه ادارو کسته دغه مشرانو زما مور او پلار په داسې چل بل مړکل چې خلکو ته داسې ولګیدل چې ګینه په حادثه کې مړ شو خپل کسان په منډه دوسر د فوجانو مشر له سخت غوسه ورشي او سره د خپل کسانو د غلطه کې راشي د پاره چې دوی نه هری واخلم په دې کې هغه نقلي مارک ځان را خلاص کو تمانچه په لاس په دوی پسې پګرځېدو شي خو مارک هم څه عام کس دی خبر له داسې د کور کی چې په وسلخانه کې بند کو بیا د وسلخانه درجه حرارت ورته دومره تیز کی چې هغه چغه شروع کی خو دې ورته ورکولو نه کی او پوخه کی دا قصه دغه ختم نشي په دې کې د فوجانو مشر د خپل
خپل کسانو سره پرادن کېدو سره د مخ سره په خپل کسانو باندې مارک را قابو کی او بیا ورله په سر تمانچه کېږدي وی هری چرته دي چې په دې سره خبر پس په خندا شي وی ماته څه پته ده او کرا ته پته هم و نو ما درته نه وی دې په دو سره دا غوسه سر توخیږي وی تا به زمړ کما او هری با خپل باندې ځان لرا معلومه کما چې داس د مخ کې د هوټل مالک په आवाज کی ویو درېګا چې فوجانو مشرغې له هم دم کې ورکی وینن برانه یو کس هم نه بچ کېږي زبرستاسو نه د خپل کسانو بدل خلما په دې کې د هوټل ټلې आवाज کی چې بار ته پروتو سره یو فوجي د مخ سره سوق وړیو دنه مارک د دې موقع نه فائدہ واخلي او د نورو کسانو د هډوک په ماته بل شروع واچي اټس والا کس د پولیسانو مشروخيږي چې پرې دوه سره د مارک او د هوټل والا د مالک زړه خشي خو چې څنګه د پولیس مشر او د فوج مشر یو بل ته مخامخ شي نو د پولیس والا تمانچه کته کی بما په دې کور باندې د لسو کالو راسي نظر ساتلو په دې سره دوی پوښي چې دوی دوه مقصد یو دی دوی دوه د مارک پلار سره یو ځای په جنگ کې جنگي دلو چې د هیرو د وجه دومره قاره ورته شو چې مړ کو د فوجانو مشر د مغ سره د هیرو د معلومولو د پاره د پولیسانو مشر تر ګرځېدو د پاره وای چې هغه ورته انکار وکي ودا وخت مناسب نه دی بیا برا شو خو د فوج والا دغه زینه د تلو والني چې د پولیسانو مشر ورپسې ټوپک را واخلي چې دوه په منځ کې داسې جګړه شروع شي چې څه د وجه دوه تخاني تخکته وغورځيږي او د فوجانو مشر پکې مړ شي او د پولیس والا زخمی شي په مزه باندې را پاسي او مارک توای وینن ما ته هری خامخا پکار دی چې د رویې پرې دو سره د مارک پسترګو کې اوخ کې راشي وی دا دومره بدنیت دی چې پلار سره مې څومره وخت تیر کړی دی ولله چې په داسې سترګې پټې کړې وي چې خپل ملګری مړ کو پولیس والا د هیرو په باره کې تاسو کی او دی په سوچونه کې ورغلی چې دز د مخ کې هغه څوک د شا د اړه په سر باندې وخی هغه کس مارک توای وی زره ستاره پلار ملګری ما د مګ نه مخ کې هغه ستاسو مواري مال را کړی با په دې سره د پولیسانو مشر گرفتار کړل شي او هر کس ته داسې لګي چې دا هری به اوس چاته هم مليون شي خو حقیقت د دینه مکمل الټو خيږي پتا خانه کې د هوټل مالک او د مارک په کلونو باندې شک پیدا شي چې په سوزول سره واقعي دوی ته پکې هیرو ملو شي په دې سره مارک تر پلان خبره یاد شي وي د ټولو قیمتي خزانه همیشه د فوجي د خپل دلاندې پرته وي اوس د هوټل مالک هوټل په مکمل توګه صحیح سلامت کی او هر څه په هیرولو سره په خوشاله سره ژوند تیرول شروع کی چې کله ناکله غونډې سره ملاقات کیږي او کله کله مارک سره هم تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای